تاسو لاړ شئ زه د سوات چکر له نه ځم نن سبا مې مزدوري نشته یارانو دا کونتره بېګا څه بڼې بڼې کړه چا خو وی چې دلته سپي نشته یارانو بې پردې کېږم که نه نور دیوال مې مه نړوه خرڅ به درکم خو د کور دیوال مې مه نړوه او په خاموشۍ باندې مې ټول کور ته تیلې ووهه خو خفه کېږم په شور دیوال مې مه نړوه که د محل په سپین دیوال دې خفه کېږي نو خان نه په لوګو باندې تک تور دیوال مې مه نړوه سکون نامه بیخي نشته یارانو په زړګي مې خوشحالي نشته یارانو په ځان نه یم په ځان مې پروا نشته خو پیزار مې د بچي نشته یارانو وای وای چې عجز راته یادېږي په دروغو پابندي نشته یارانو ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونو او ښه ساتلو منه خپرونه ده ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره یو داسې زلمی لیکوال ناستې کوي چې څومره هم پښتانه دي که په لر کې دي که په بر کې دي بلکې په ګرد نړۍ کې چې څومره پښتانه دي د شعر و ادب سره مینه ساتي د غزلو سره مینه ساتي نو زما یقین دی چې دغه شخصیت سره به واقف وي د هغې شعر به خوښوي او مینه به ورسره ساتي زه وایم چې ډېر کم خلک به داسې چې د دغه نوم سره اشنا نه دي ښاغلی د کتوزو د سیمې زمونږ شاعر ملګری زیتو رحمان عجز صاحب تاسو ته به د خپله خپرونه کې یو ځل بیا ډېر زیات هرکلی وایم چې په چوټۍ راغلی موږ له وخت راکړو ډېره مهرباني یووالې بیا غازي نادانه ستاسو د همکارانو ستاسو د کتونکو یوه نړۍ مننه چې په دغه ګرمۍ کې بیا راغلی او ستاسو د راتګ سره هواګانې هم یخې شوې او د دغه تکلیف د نه معذرت هم غواړو ماشي زمونږ د سر نه ستاسو د سر نه تاویږي څه ماشي زما په خیال کې تېر هم شو ستاسو د ښکالو نه اندازه کېږي نو الله تعالی دې دغې بدلې درکړي الله دې په خپل نیک مقصد کې کامیاب کړي یو وارې بیا ستاسو د همکارانو یوه نړۍ مننه عجز صاحب زه خو وایم چې ما د دې ښار هر یو سړي تعینوي چې په پیل کې راته یو کلام د دې نه ووایې نو بس نور به ورپسې بیل او دا خو ماته یاد دی ته راته ووایه چې کوم ځای نه یي زه خو بس چې کوم ستا خوښ یې قراره بس او زه به ته همداسې کلام ووایم چې د کتاب نه دی که نه او جی چې د پښتني مینې اظهار ته مې زړه چرته کېږي د پښتني مینې اظهار ته مې زړه چرته کېږي تمه مې خوښه ده تلوار ته مې زړه چرته کېږي او هغه په کاڼو د ولاړه ما په کاڼو ولي ما سره ګل دی خو ګزار ته مې زړه چرته کېږي هغه په کاڼو د ولاړه ما په کاڼو ولي ما سره ګل دی خو ګزار ته مې زړه چرته کېږي او بچیه تا چې رانه څه غوښتې دي یاد دي راته خو مزدوري نشته بازار ته مې زړه چرته کېږي بچیه تا چې رانه څه غوښتې دي یاد دي راته خو مزدوري نشته بازار ته مې زړه چرته کېږي د ارمانونو سره ناست یم اوزګار ښه یمه د امیدونو کاروبار ته مې زړه چرته کېږي او نظر د سترګو مې کم شوی راته هېڅ نه ښکاري عجیزه اوس د چا دیدار ته مې زړه چرته کېږي ډېر ښه نور هم څه عجز د سلیمان قتال ته هم پکې غزل سلیمان ورور ته یې دغه شعرونه ډالۍ وي چې د سکون نامه بیخي نشته یارانو په زړګي مې خوشحالي نشته یارانو او په ځان نه یم په ځان مې پروا نشته خو پیزار مې د بچي نشته یارانو او تاسو لاړ شئ زه د سوات چکر له نه ځم نن سبا مې مزدوري نشته یارانو تاسو لاړ شئ زه د سوات چکر له نه ځم نن سبا مې مزدوري نشته یارانو دا کونتره بېګا څه بڼې بڼې کړه چا خو وی چې دلته سپي نشته یارانو دا کونتره بېګا څه بڼې بڼې کړه چا خو وی چې دلته سپي نشته یارانو چې زما دې پرهرونو له دارو دي هغه شونډې ګلابي نشته یارانو چې زما دې پرهرونو له دارو دي هغه شونډې ګلابي نشته یارانو وایه وایه چې عجیز راته یادېږي په دروغو پابندي نشته یارانو نور هم څه ډېره زیاته مننه او بې پردې کېږم که نه نور دیوال مې مه نړوه بې پردې کېږم که نه نور دیوال مې مه نړوه خرڅ به درکم خو د کور دیوال مې مه نړوه او په خاموشۍ باندې مې ټول کور ته تیلې ووهه خو خفه کېږم په شور دیوال مې مه نړوه
په خاموشۍ باندې مې ټول کور ته تیلې ووهه خو خفه کېږم په شور دیوال مې مه نړوه که د محل په سپین دیوال دې خفه کېږي نو خان دا په لوګو باندې تک تور دیوال مې مه نړوه او ما ته د پلار په شانتې ګران دې خفه کېږم پې په ما ډزو که خو ضرور دیوال مې مه نړوه او ټیک ته عاجز یم خو عزیز لرم تربور لرمه بیا به کوي راته پیغور دیوال مې مه نړوه ډېره زیاته مننه نور هم څه وایي عزیز صاحب ښه ځکه چې زمونږ زړه په دې ډاډه دی چې ښه غټ پټ کتاب هم مخې ته پروت دی دا چېرته ختمېږي ما ازادۍ له د وجود هر یو احساس مات که هتکړی نه ماتېده یار ځان له مې لاس مات که واه بیا ووایه ما ازادۍ له د وجود هر یو احساس مات که هتکړی نه ماتېده یار ځان له مې لاس مات که ما د نهرو بچو چغې اورېدلې نه شوې چې مجبوري شوه تقدس مې د لباس مات که پخلا کوم دې نه خو یاره مرور پسه یې په څه خبرې زما سره تماس مات که هو ډېر ښه او په ځان باندې مې شک د بې وفا غوندې راځي په ځان باندې مې شک د بې وفا غوندې راځي ګمان مې په هر ښکلي د اشنا غوندې راځي یا خدایه د خانانو محلونه دې آباد وي زموږ په دروازو کې تې رڼا غوندې راځي او په ډک ډک بازارونو کې خالي لاسونه ګرځم د خپلې بېوسۍ پورې خندا غوندې راځي په ډک ډک بازارونو کې خالي لاسونه ګرځم د خپلې بېوسۍ پورې خندا غوندې راځي قربان دې د نامې شمه زما بېوسه مورې چې نوم د خولې له راشي نو ژړا غوندې راځي او ته غوږ کېږده بچیه چې دا بیا چېرته وربل دی دا چغې خو زموږ د پښتونخوا غوندې راځي چشمان یې دواړه سره وي د پښتون په درد او غم د شپې راله په خوب کې یو بابا غوندې راځي عاجز یم خو چې مور مې راته کله دعا وکړي په ځان باندې مې شک بیا د باچا غوندې راځي ډېره مننه عاجز صاحب اخري ځل هم کوم کلام لیکلی وی کوم شعرونه هغه راته ووایه څه خو مې د هغې نه پس هم څه نه دي لیکلي دغه شعرونه مې ورته وویل چې بې پردې کېږم که نه نور دیوال مې مه نړوه او دې نه پس هم کلام نه یې لیکلی په طرحه باندې ما یو کلام لیکلی کتاب کې شته دی ما زموږ مشرانو طرح ایښودی وه چې په زړه کې خیال چې د راتلو د دلبر پاتې نه شو د رحمان بابا د کلام طرح ده چې مېلمه جانان چې را سره د سفر پاتې نه شو بیا خو زما د سویلو ساسر پاتې نه شو مېلمه جانان چې را سره د سفر پاتې نه شو بیا خو زما د سویلو ساسر پاتې نه شو نن چې جوړه راغلی رقیب سره زموږ کلي ته اوس مې بېخي استا په مینه باور پاتې نه شو او که په پرهر کې مې پرهر جوړوي ټیک ته اشنا نور مې په زړه کې ګوره ځای د پرهر پاتې نه شو او لکه یوسف چې رقیبانو د ستا مینه یوړه لکه یعقوب زما د سترګو نظر پاتې نه شو عجیزه زیات شو رقیبان جوړي زمونږ د مینې دغه شعر رانه پکې پاتې شو چې پیغلې لقام چې مې د سر نه لوګټۍ کوزوي څو شو پوږه که د ظلمو مې څادر پاتې نه شو عجیزه زیات شو رقیبان جوړي زمونږ د مینې په زړه کې خیال چې د راتلو د دلبر پاتې نه شو ډېر ښه عاجز صاحب ډېره مهرباني عاجز صاحب ستاسو دا کتاب دی ما د دې ښار هر یو سړي ته نه نیولې یو کس په کراچۍ کې ناست دی یو کس په دیر کې ناست دی په سوات کې ناست دی په بټ آباد کې ناست دی په ناران کاغان کې ناست دی دا کتاب اخلي نو دا به چېرته به ځي لاره یې څه ده بس دا مونږ د ستاسو په مرکو کې اکثر دغه ضرور نمبر شریکو وایه ورته یو ځل بیا 0346 36 25 868 ټیک شو دا زما ضرور واتساپ نمبر دی بچی ته په واتساپ باندې میسج وکړو چې کوم ځای کې چا سره سرکاري ډاکخانې هو سر ځای کې وي یا دغه ټي سی ایس اداره ده یا لیپډ ده چې دا څومره ادارې دي د وړلو راوړلو دا چې چا سره هم خوا کې وي نو بس مطلب هغه به کور ته کتاب رسي او چې کوم چارجز وي نو هغه به هغه په خپله بیا مطلب هغوی ورور ته پیسې کتاب بیه 400 ده او چې کوم بیا چارجز دي د ډاکخانې بس داسې ځکه د هر ځای خپل چارجز دي که نه او د ډاکخانې خو چې په پاکستان کې هر ځای ته لیږي نو 600 روپۍ اخلي پاکستان هر سرخار ته چې لیږي که دا پنجاب علاقې وي که پښتونخوا ده نو 600 روپۍ خرچی ده بس کومو ملګرو ته چې دغه کتاب پکاري د زیتو رحمان عاجز صاحب دغه ورور سره رابطه کوئ په دغه واتساپ باندې او هغه به تاسو ته لاره سموي او کتاب درپسې کور ته درلیږي عاجز صاحب په اخره کې صرف یو کلام بل ورو بس
ګرمي د ډېره نشته او اب هم درته وایم او دوستۍ یو حق پکې ادا کوو زما ملګری حکیم سید اوتر صاحب د هغوی کتاب هم زما سره پروت دی نو هغه خو تاسو ته معلوم دی چې هغه غریب هغه خپل روزګار نه روزګارېږي او داسې پسمانده علاقه کې پاتې کېږي نو چې د هغوی کتاب چاته پکار وي نو هم د هغې لپاره هم رابطه کولی شي د خپل ژوندونو قصه به چاته کوم د حکیم سید اوتر صاحب کتاب هم د عاجز سره پروت دی نو که هغه هم د چا پکاري د دې د رور سره تماس نیسي همدغه یو لارې ده همدغه لاره بس درته به درلیږي انشاءالله تعالی ډېره مهرباني عاجز صاحب کلام اخیره کې وورو بس بیا به اجازت راکوم که ښه نه دی ستا روزګار دی بنجاري که ښه نه دی ستا روزګار دی بنجاري ته څه خبرې څومره مزېدار دی بنجاري او راته د ښکلو سم بازار دی بنجاري ته ښه چې په خپل زړه د اختیار دی بنجاري د چا چې مونږ یو نظر لیدو پسې ړانده د هغه خلکو تا ته انتظار دی بنجاري یو څو د داسې ډکي او مات بنګړي پراته دي تېر شوي چېرته اوس په دې لار دی بنجاري او ته ښه چې د دومره ښکلو منځ کې بې پروا یې عاجز په یو ښایست پسې بیمار دی بنجاري ډېر ښه عاجز صاحب ډېره زبردسته پوښتنه ذهن لراله د بنجاري ذکر تاسو په خپل کلام کې کړی دی که نه پخوا به مونږ لکه چې د دې ماشوم عمر کې وو که نه مونږ به لیده بنجاران به په دې سیکلو باندې راتله او دا یاره ما ډېر وخوښونه لیدلي دا شی کم نه شو ډېر زیات کم شو بس هغه بلکې بنجاري خو تا لیدلی لکه اوسه پورې چېرته په دې څوک تاسو خپله څونه وخوښنې درېدلې یاره داسې ده که نه چې هغه د اعتبار او اعتماد وخت ختم شو अब زمونږ په دې کورونو کې ګرځېده زنانه به د سامان اغشته بنجاري خو سړو سامان نه خو زنانو له سامانونه راوړي خو هغه خلک هغه اعتماد والا پاتې نه شو هغه اعتبار ختم شو دغه څیز ورته واره ختمېږي مطلب عاجز صاحب ستاسو ډېره مهرباني چې موږ سره کېناستئ ستاسو هم ډېره زیاته مننه غازي نادان او الله دې بار بار راوله د زړګي کور ته مې راځه لالي او سترګې په خپلو بڼو نه درنېږي خوشحالېږو ستاسو راتګ ته ډېره مهرباني ډېره مننه قدرمنو زیت الرحمن عاجز صاحب را سره تاسو واورېدو د دې کلامونه او بیا د کتاب والے سره دغه خبرې زما یقین دی چې د دې دا کتاب ما د دې خارر یو سړي ته نه نیولي دا کتاب چې موږ او تاسو وانخلو نو دا به څوک کړي او د دې د اخیستو طریقه خو ډېره زیاته اسانه ده په دې ګرمۍ کې به خلک بازار ته تلل خو دغه شی نشته بس په خپل د کور په اډرس باندې په نښه پته باندې دا تاسو د دې ضرور سره په واتس اپ باندې یا په ډایرک کال باندې خبر وکړئ او کور ته به چې کوم دی درځي ستاسو دا کتاب به ستاسو لاسو ته درسي ونازوئ شاعران ونازوئ شاعرانو له مینه ورکوئ دا شاعري زیت الرحمن عاجز نسیم کولی شو چاړو چاپ کولی نه خو د دې د چاپ مقصد دغه دی چې د دې دا پیغام او د دې دا کتاب دا تاسو ته ضرور رسي او تاسو ته خوان والی نو ستاسو د کورونه آبادي ډېره مهرباني آباد او ښاد او بریالي اوسئ